د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په روان کال کې د دې ادارې لخوا د 43 پراختیایي پروژو له جملې څخه نږدې 12 پروژې پلي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د آریانا کارتي د ښځینه‌وو د بڼ د شاوخوا سړک کانکریټ کولو او د هغې دواړو خواوو سړکونه جوړول یو له دغو پروژو څخه دي چې اوس یې کاري چارې پیل شوې. ویل کېږي چې پر دې پروژه 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ټاکل شوی چې په راتلونکو 4 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. 43 پروژه که یک دا پروژه ازی یا 12 پروژه ازی تکمیل شده و تقریبا 20 چند پروژه در جریان کار است. یک معمولی کمی ماندن، یک 3-4 الی 5 پروژه مانده باشند که او در حالت افتتاح قرار دارد. طول از این پروژه که است 1.5 کیلومتر میرسه و همچنان دو طرف جویچه داره و عرض این سرک بعض جای 7 متر و بعض جای 8 متر است و جویچه های از 50 در 50 است که تقریبا به 2 کیلومتر یا 2000 متر میرسه و در یک 120 روز کاری یا در 4 ماه مدت کاری انشالله این پروژه به اتمام خواهد رسید و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. په همدې حال کې د قراردادي شرکت مسؤل ټینګار کوي چې دغه سړک به د ورکړل شوو معیارونو له مخې په لوړ کیفیت جوړ کړي. بودجهش از طرف شهروالی مزار شریف پرداخته میشه که به تقریبا 14 میلیون و 566,320 افغانی است و میاد قرارداد 4 ماه که 120 روز است. انشالله پیش از وقت و زمانش را ما به پای اکمال میرسانیم و به وجه احسن به شهروالی انشالله تقدیم میکنیم. له بلې خوا بیا ځایي اوسیدونکو د دغې پروژې په پیلېدو خوښي څرګنده کړه او د مزار شریف ښاروالۍ له کړنو یې ستاینه وکړه. این سرک اینقدر تکلیف داشتیم در چند سال که صاحب یک حال خو یک چند وقتی را جغل انداختیم، یک قد آدم بود که اینجا او کل میشد، مردم و بسیار مشکلات تیر و بیر میشد دیگه. حالی که اینا اقدام نیک کردن، ما از اینا جای سپاسگزاری میکنیم از جناب شهروار و تمامی کسانی که در این پرسنل کار میکنن. ما بسیار مشکلات زیاد بود، بارندگی کانال جوی نداشتیم. خداوند شما رو خیر بده که امیر افتتاح کنیم و خیر همین که خیرش شو اما مشکل مال میشه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په پام کې لري چې د ښار په بیلابیلو برخو کې 43 پراختیایي پروژې پلي کړي چې هره یوه به یې په بیلابیلو پړاوونو کې پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.